السلام علیکم ګرانو قدرمنکو کتونکو زه کرن خان یم او نن زه ډیر زیات خوشحاله یم چې زمونږ باور مارکیټینګ پرایویټ لیمیټډ زمونږ چې دا کومه اداره موږ شروع کړې ده دا کومه کمپنی هم شروع کړې ده دې ته زمونږ د هنر بیا خصوصي توګه زما د هنر چې زه ورته مور او پلار یم هارون باچا محترم راغلی دی راتګ بختور شه په خیرالۍ ورته وایم او دغه دوه شعرونه ورته ډالۍ کوم چې ژوند له اعتبار پکار دی زما یو خوښ شعر دی چې د باچاجي په شانتي یو ښه فنکار پکار دی مور مې علمه خوښه زوی مې هوښیار پکار دی نورې خبرې به په خبرلوس افضل افغان ته پرېږدم چې د باچاجي سره خبرې وکړي مقرب خان چې ته شیر نعیم لالا ته دې ټولو ته هر کله وایم هر کله راشئ خدای هم راولي ډېره مینه او احترام ډېر محترم استاد کرن خان صاحب ما ته ستاسو کمپوز را یادېږي چې څو دانې لونګ راته په جام کې واچوه ښکليه ته خپل رنګ راته په جام کې واچوه نن موسیقي ناورما نن موسیقي سکما و باچا یا باچا آهنګ راته په جام کې واچوه اختیا خبره دا ده چې د باچاجي ترڅنګ کېناسته دا هغه ګور چنار دی زمونږ د فرهنګ زمونږ د شعر زمونږ د ادب او بیا زمونږ د هنر چې ما د ډیرو لویو لویو پوهانو انټلیکچوال ساینسدانانو مدبرونو په وړاندې باندې خبرې کړي دي خو داسې احساس داسې مینه او هغه څیزونه چې نن زما وجود کې کوم چورلی دا کله هم نه راغلی رښتیا خبره دا ده باچاجي ته زه یو نه لیدونکی مینه نه بلکې عقیدت لرم دې سړي چې په کوم پاکه سپېڅلې جذبه باندې زما د جړېدلي دردېدلي او ځپلي ولس انګازې او اوازونه دنیا ته رسولي دي دا به یا څوک بیا ورسوي او یا نه به هر حال د باچاجي چې څومره هم خبره وشي زما لفظونه زما فکر زما علم ډیر تت دی او د باچاجي شخصیت ډیر همگیر دی خوشحاله و چې نن باچاجي موږ سره راغلی دی زمونږ باور مارکیټینګ کمپني چې موږ را جوړه کړې ده موږ غواړو وایي چې پلار مې افلاطون نه و خو ویل به یې خېټه غزل نه غواړي ډوډۍ غواړي چې موږ دې پښتنو ته ردي یوه لویه ستونزه اقتصادي ده معاشي ده که چېرته دیو ته موږ دغه اقتصادي ستونزه حل کړو روزګار ورکړو نو دیو به کریټیو شي دیو نه به اګریشن لاړ شي دغه جنګ جدل دغه بدنیتي د یو بل خپې راښکل په دې جذبه باندې موږ باور راوړی دی او زموږ دغه بله خوشقسمتي ده چې باور ته په لومبي ځل باندې باچاجي راغی او باچاجي پې هم باور وکړو باقي خبرې به باچاجي موږ سره شریکوي او بیا به په آخره کې یو دوه درې شعرونه هم شریک کړو دا تاسو او دا ډېر محترم باچاجي ډېره مننه سلامونه ستاسو د پاڼې لیدونکو اورېدونکو ته ډېر سلام او ډېره مینه زه خو دومره په اواز مې هم لږ کمزوری دی دومره په جګ غږ به خبرې نشم کړی خو په دې هیله چې ښه ریکارډ شي دی او کتونکي اورېدونکي زما په خبره پوه شي زه ډېر خوشحاله یم افضل خان ستا نه ډېره مننه کرن خان دواړه زما خواږه کشران یې ملګري مې هم یې او بس مونږ خو ناڅاپي دی د مشاعرو په طرز ناڅاپي پېښور ته پېښ د خپلو ډېرو خوږو ملګرو سره نو د دې دفتر نه خبر شو چې افضل افغان دی او کرن خان دی د بل مشر ملګری ډاکټر صاحب دوی په شریکه دا د باور مارکیټینګ کمپني لانچ کړې ده او په دې لږو خبرو کې چې ما څومره معلومات ترلاسه کړل له دوی سره د دې دفتر د دې کار په اړه مو خبرې وکړې نو ما ته معلومه شو چې دوی غواړي چې خلکو ته باوري خدمات وړاندې کړي په تیره د ځمکو د خرڅلاو د اغوستو د خرڅلاو په چارو کې په دغه فیلډ کې نو زه ورته ډېر خوشحاله یم په دې هیله یم چې د دوی دا هڅې دا کاوشونه کوششونه ځای ونیسي رنګ راوړي کامیاب شي او زه مطلب دا ویلی شم چې زه ډېر باوري یم چې دا دومره تکړه ځوانان دي ډاکټر صاحب دوی سره انجینیر ملګری دی کرن خان خو زه ډېر وخت نه پېژنم افضل خان هم موږ د ټولنیزې میډیا له لارې ګورو تکړه ځوان دی نو دوی به زیاره د ښه دغه لري ښې جذبې لري او غواړي چې د دې سیمې خلکو ته هغه څوک چې په کوم یو کاروبار کې یا په ریل سټیټ کې د دې جایدادونو ځمکو په اغوستو خرڅلاو کې غواړي پیسې ولګوي انویسټمنټ وکړي نو دوی به ورته ښې لارې چارې جوړې کړي او ښې مشورې به ورکړي او زیاره د پیسې به ترې مخلي نو همداسې دی پیسې به دې خلک باچاجي به راسره ګوره باچاجي به هم راسره انویسټمنټ کوي که نه ګوره بل باچاجي ته به زه د افضل افغان چونکې هم بلا خلک پوره شو 1 ملیون ملګري دې پوره شو مبارکي درته هم وایو او باچاجي ته خو موږ مخامخ هم ویلي او دلته د افضل افغان د پاڼې نه هم زموږ د ټولو د پاڼې نه ورته هم د ګلورین باچا د واده مبارکي وایو باچاجي ډېر ډېر د مبارک شي چونکې ګلورین باچا د باچاجي وراره هم دی او بچی هم دی
کشر دی که نه او داسې دا چې یو خوشحالي سر ته ورسېږي نو دا ډېره لویه خبره د مشرانو دپاره زموږ ټولو دپاره د خوشحالۍ خبره ده نو مبارک دې وي مقرب خان جي ته شرنیم لالا ته باچاجي ته ټول د مبارک او زموږ خو دغه مقصد دی زه خو په بهر یم مشال رادیو سره کار کوم کیدای شي ځینې لیدونکي او لیدونکي په مشال رادیو زما غږ اوري کله یو دوه خپرونې هم لرم موسیقۍ سره تړلې او نور د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کوم نو زمونږ خو ارمان دا دی او دغه لوی ارمان او لوی هیله مو دا ده چې دا وطن دا سیمه راجوړه شي دا چون ډېره وځپل شوه دلته کې جنګونه وشو خلکو کډې وکړې که نه اوس یو څه داسې یو څرک را پیدا شوی دی چې دلته بیا دا سیمه آبادېږي ځوانانو کې پوهه راغلې ده بیداري راغلې ده نو دوی ته بس لکه د باور د دې ملګرو په شان داسې څوک پکار دي چې لارې ورته سمې کړي او د دوی هغه وکړي دوی په شا وډبوي او ښې لارې ورته برابرې کړي نو بس زما ستاسو لپاره ډېرې نیکې هیلې ستاسو د کار ډېره مینه او احترام باچاجي ډېره مینه او احترام ستاسو د راتګ هم ډېره زیاته مننه کوم او په دغه به استاد جي دا خبره راغونډو چونکې باچاجي راغلی دی نو موږ وایو چې موږ د بزنس او کاروبار هم کوو خو زموږ د شعر او ادب یا د کریټیو انډسټري دنیا کې هم ژوندی وي ځکه چې دا زموږ جمالیات دي نو باچاجي وایي چې زما اواز راسره ملګرتیا نه کوي چونکې لږ دغه هم دلته موسم هم بدل شوی برق صاحب وایي جي وایي که آواز مې هر څو تت دی هر څو رو دی خو بیا هم یو علامت د ویښېدو دی ستاسو دا آواز د ویښېدو علامت دی زه به یو دوه شعرونه وایو استاد جي بیا به تاسو برق صاحب دا شعر به زه پوره کړم جي هغه وایي چې یا خو زه یو لیونی یم پکې برقه آها یا خو زه یو لیونی یم پکې برقه یا چاپېره دا وطن د لیونو دی باچاجي تاسو ته دا کلام ډالوي وایي چې په دوه پیسو روان وي پردي شرله پښتانه دي بس پیدا د بل اشرله او زما قام که غاړه ورکړه له هنر له بیا به نور سپوږمۍ ته ځي هر مازدیګر له او د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و خدایه کم نصیب دې ورکړو زما غر له د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه و خدایه کم نصیب دې ورکړو زما غر له او چې سبا له بیا په ځان پسې خفه نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر له چې سبا له بیا په ځان پسې خفه نو د زلفو بڼ ته ولې ځې چکر له او ته زما په خفګان هیڅ غمجنه نه یې خلک ټینګه غاړه ورکړي مرور له او لا راغلی کور ته نوي د افغان مې چې خبرېږم بیا روان مې پېښور له او هم د دغې سره ډېر محترم کرن خان ارمان صاحب به خپل یو کلام شریک کړي او دا بنډار به بیا زه به کلام شریک کوم خو زه به دوه خبرې د مقرب ارمان صاحب دا داسې د مینې نه زمونږ ډېر ارمانونه را پسې دي مقرب خان جان به دوه خبرې مونږ د خپل د دفتر او د باور مارکیټینګ په هکله دوه چونکې خانجي په کاروبار پوهېږي د ده هم کاروبار دی دی به خانجي ستاسو د دوکان نوم راته هم ووایه که نه چې په کوم چې په پېښور کې دی باور مارکیټینګ په اړه باندې موږ چې دې دنیا ته راغلو ګوره یو دم د کریټیو انډسټرۍ نه د بزنس دنیا ته راتلو په دې اړه باندې تاسو دې ته په کم نظر باندې ګورئ دا لږ را شریک کړئ ګوره دا چې د ارون جان د خبرو نه وروسته به زه څنګه خبرې کوم او څه به وایم اولنۍ خبره خو دا ده خو څنګه چې ده ووایي نو ستا دغه پیج مونږ ګورو په کم فکر چې لري بیا تاسو چې دا څونه مینهوال دي او په کومه جذبه تاسو راغلي نو زموږ امید دی هیله مې دی چې دا به ټیکې هر څه به برابر وي ډېره مینه شیرنیم لالا دوه خبرې را سره تاسو ته ولیکئ مونږ په دغه نیکه جذبه راووتو کې څه وویل نه نو دا یو ډېر ښه قدم تاسو اخیستی دی او دعا به کوي ستاسو دعاګانې را سره دي ضرور ډېره استاد جي د شعرنیم لالا نه ماته رایاد شو یو سړي نه چاته پوښتنه کوي چې داسې په تنګه کوڅه کې درله شعر مخې له درشي ته به څه کوې هغه وایي زه به څه کوم څه به چې کوې شعر به کوې ما وس نه رسېږي ډېره زیاته مننه کوم دغه شعرونه ډالۍ کوم په دغه شعرونو به دا بنډار راغونډوي او زما دا شعرونه تازه دي بیخي د باچاجي ته او مقرب خان جي ته او شیرنیم لالا ته او زموږ ډاکټر صاحب شعرونه دي چې په دنیا کې چې دا څومره معاملات دي په دنیا کې چې دا څومره معاملات په دنیا کې چې دا څومره معاملات دي د چا ګټې دي د چا نه چا بیلات په دنیا کې چې دا څومره معاملات دي د چا ګټې دي د چا نه چا بیلات دي او روایات به د دنیا برقرار اوسي روایات به د دنیا برقرار اوسي بچاجي په زنګون ملاسي خډر پاور معاملات روایات به د دنیا برقرار اوسي برقرار چې وي نو پوه شي روایت دي او تازه شعر د چې یو جواب بدل درکم هغه دا چې یو جواب بدل درکم هغه دا چې ما ته ژوند داسې حساب کا مشکلات دي یو جواب بدل درکم هغه دا چې ما ته ژوند داسې حساب کا مشکلات دي او خدای جار نشم خو زه یم ناقرار
خدای جار دې شم خو زه یم ناقراره ولاړ شوي مې په ذهن کې سوالات دي خدای جار دې شم خو زه یم بېقراره ولاړ شوي مې په ذهن کې سوالات دي او چې په مرګ کې دې هم خپله ګټه ګوري چې په مرګ کې دې هم خپله ګټه ګوري انسانان نه دي والله دا حیوانات دي چې په مرګ کې دې هم خپله ګټه ګوري انسانان نه دي والله دا حیوانات دي او تا زما د سر پټکې کوز کو روان شو تا زما د سر پټکې کوز کو روان شوې تا زما د سر پټکې کوز کو روان شوې ما هیڅ غږ ونه کړ دا مې کمالات تا زما د سر پټکې کوز کړ روان شوې ما هیڅ غږ ونه کړ دا مې کمالات دی او لکه څوک دی ارمان وژنې ته یې ویني لکه څوک دی ارمان وژنې ته یې ویني نن سبا مې بسم دغسې حالات نن سبا مې بسم دغسې حالات دي واه ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو دغه خبرې به د پای کېږي مو ته په دې ږدو چې بشر صاحب وایي چې زمانه اوس هم لا د خپلو خولو بوی خیږي ستانه د عطرو او پولیلو یو رومال جوړ دی او خدای چې ویشلې لویې برخې په قامونو باندې پښتو مې مور شوه او زمانه یې لیکوال جوړ دی د ډېر محترم باچاجي زمونږ د نورو ډېرو محترمینو مشرانو ډېره زیاته مننه کومه چې دیو هم نن راغلو او زمونږ د تتو حوصلو ته یو نوی توان ورکو خدای دې وکړي چې دغه سفر هم دغسې دوامدار وي چې بیا باچاجي راځي او باور مارکیټینګ په یو نوي رنګ کې په یو نوي آهنګ کې ویني تر هغه دمه خپل کورباب سره افغان ته اجازت راکړئ د لوی الله په امان